جبرائیل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغی. محمد صلی الله علیه وسلم چې وکته جبرائیل علیه السلام ورته پریشان ښکاره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یا جبرائیل علیه السلام څه خبره ده؟ نن ډیر خپه ښکاري. جبرائیل علیه السلام ورته عرض وکړ ای د ټول جهان محبوبه، نن ماته الله تعالی حکم کړی دی چې جهنم وګوره. د هغه په کتلو سره ما باندې خفګان اثرات را پیدا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ماته د جهنم حالات ووایه. جبرائیل وویل د جهنم 7 درجې دي. تر ټولو لاندنۍ درجه کې منافقین اچول کیږي. 8مه طبقه کې الله تعالی مشرکین اچوي. 5مه طبقه کې د لمر او سپوږمۍ عبادت کوونکي اچول کیږي. 4مه طبقه کې د اور عبادت کوونکي اچول کیږي. په 3مه طبقه کې یهود اچول کیږي. په 2مه طبقه کې الله تعالی عیسویان جهنم ته اچوي. د دین وروسته جبرائیل علیه السلام خاموش شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه وکړه چې جبرائیله ولې غلی شوي؟ اوله طبقه کې څوک اچول کیږي؟ جبرائیل علیه السلام عرض وکړ ای د الله رسوله، په اوله درجه کې الله ستا د امت ګناهګاران اچوي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره واوریده چې زما امت به هم جهنم ته اچول کیږي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې حده ډیر غمجن شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په حضور کې دعا شروع کړه. 3 ورځې هم داسې تیریدې. نبی علیه السلام به جومات ته راتللو. لمانځه نه پس به بیرته خپلې حجرې ته نبی علیه السلام به جومات ته راتللو. لمانځه نه پس به بیرته خپلې حجرې ته لاړ او دروازه به یې بندوله او د الله تعالی په حضور کې به یې ژړا فریاد کوو. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم حیران شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله جومات ته تشریف راوړي بیا کور ته هم نه ځي، حجرې ته ځي. کله چې 3مه ورځ شوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم صبر ونه کړای شو. دروازې ته راغی او دروازه یې ووهله، بیا یې سلام واچاوه لیکن د سلام ځواب رانغی. هغه په ژړا شو. عمر رضی الله تعالی عنه خواته راغی، وی ویل ما سلام وکړ خو سلام ځواب نه راځي، لہذا تاسې ورشئ، کیدای شي ستاسې ته ځواب درکړي. هغه هم ورغی. هغه 3 ځله سلام وکړ لیکن د سلام ځواب رانغی. عمر رضی الله تعالی عنه حضرت سلمان فارسی ته راغی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د دې واقعې یادونه علی کرم الله وجهه ته وکړه. هغه سوچ وکړ چې د دومره عظیم شخصیت د سلام ځواب رانغی، ما ته هلته تګ نه دی پکار، بلکې زه د هغه مبارک د سترګو تور لور فاطمه رضی الله تعالی عنها دننه لیږم. هغه هم داسې وکړل چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ته دا ټول احوال ووایي. هغه د حجرې دروازې ته راغله. بابا جانا السلام علیکم. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل لور आवाज واورېده راوچت شو. دروازه یې خلاصه کړه. د سلام ځواب یې ورکړ. بیا یې ورته وویل بیبي فاطمې ولې راغلې؟ بیبي فاطمې وویل څه خبره ده بابا جانا؟ 3 ورځې کیږي چې دلته تشریف راوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې جبرائیل زه خبر کړم چې زما امت به هم جهنم ته ځي. فاطمې لورې، زه د خپل امت ګناهګارانو په غم کې ډوب یم او خپل مالک نه دعا غواړم چې هغه معاف کړي او د جهنم د اوره یې خلاص کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سجده پریوت او په ژړا یې شروع کړه. یا الله، زما د امت په ګناهګارانو رحم وکړه او هغه د جهنم د اوره خلاص کړه. الله تعالی حکم وکړ ولسوف یعطیک ربک فترضا. ای زما دوسته، غم مه کوه، تعالی به دومره څه درکړم چې ته به ورباندې خوشحاله یې. هغه په خوشحالۍ راپاڅېده او ویې فرمایل خلکو، الله تعالی ما سره وعده کړې چې زه به د قیامت په ورځ ستا امت سره داسې معامله وکړم چې ته به پرې خوشحاله یې، او زه تر هغې نه خوشحالېږم تر څو چې زما اخرنی امت جنت ته نه وي داخل شوی. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې دومره مشفق او مهربان و او تل زموږ په غم کې و.
زه ستاسې نه په عاجزانه ډول خواهش کوم چې د خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفقت او مهربانۍ پیغام نورو مسلمانانو ته ورسوئ او په محمد صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایئ.